دوه ملایکې الله پاک موظف کړي دي چې کله تاسې دا کوچنی کار وکړئ الله پاک او ملایکې دغو ملایکو په دعا کې آمین درته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه ورځ یو صحابي راغی او ورته یې ویل چې پخوا مې داسې بشاش او په خندان څېره کم لیدلی، خیرت خو به یې څه کیسه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي جبرائیل امین ما ته راغلی او راته یې وویل چې که هر چا پر ما باندې درود ووایه الله تعالی به پر هغه 10 وارې درود وایي، یعنې رحمت به پرې وکړي، نه یوازې ده بلکې 10 نیکي به ورکړي او 10 ګناهونه به یې وبخي. تر دې لا پسې مهمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث مبارک کې فرمایي چې الله تعالی 2 ملایکې موظف کړي، مسؤلیت ورته سپارلی دی. هر هغه څوک چې په ما باندې درود یو ځل ووایي دغه ملایکې دواړه ورته وایي چې غفر الله لک، الله پاک دې تا ته بخښنه وکړي، الله پاک دې ستا له ګناهونو تیر شي. پوهیږئ الله پاک او ټولې ملایکې پرې آمین وایي. سبحان الله، الله اکبر. څومره لویه خبره ده، په څومره کوچني کار باندې موږ یوازې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود وایو، 2 ملایکې موږ ته دعا کوي چې الله پاک دې درته بخښنه وکړي او د دې ټولو کائناتو مالک او خالق الله عز وجل موږ ته آمین وایي. څومره ګناهګار یو، څومره ګناهونه دې کړي، آیا د بحر تر اوبو تر زګه ډېرې دي؟ په دومره کوچني کار یې درته الله پاک بخښي. څومره بې پروا یو د دغه کوچني کار په اړه، څومره لوی ګټې پکې دي. باور وکړئ هر هغه انسان چې که غواړي د الله تعالی رحمت پرې راوورېږي درود شریف دی وایي، د ذکر په توګه دی وایي، همیشه دی وایي، د نورو ذکرونو ترڅنګ دی درود شریف د خپل ذکر په توګه عادت کړي. اوس درود شریف څه ډول ویل کیږي؟ څه دی؟ په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدې سوال ځواب کړی دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. همدومره کار دومره لویه خوشبختی. السلام علیکم.